د هود مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 11مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 123 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 350 آیت څخه اورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. هغو ځواب ورکړ ای یهوده ته موږ ته له کومې څرګندې شاهدۍ سره نه یې راغلی او ستا په وینا سره موږ خپل معبودان نشو پرېښودلی او پر تا باندې موږ ایمان راوړونکي نه یو. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. مون خو دا انګیرو چې پر تا باندې زموږ له معبودانو څخه د کوم یو ګزار لګېدلی دی یعنې ستا عقل ته یې تاوان رسولی دی. هود وویل زه د الله شاهدي وړاندې کوم او تاسې شاهدان اوسئ دا چې تاسې له الله څخه پرته نور په خدایي کې برخوال ګڼلي دي زور څخه بیزار یم. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. تاسې ټول په لاس یو کولو زما پر خلاف په خپل اقدام کې لا مه کوئ او ما ته یوه ذره مهلت مه راکوئ. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. زما توکل پر الله باندې دی چې زما رب هم دی او ستاسې رب هم. هیڅ ساکک داسې نشته مګر دا چې د هغه چوټۍ یعنې د ټنډې ویښتان د هغه په لاس کې نه وي یعنې هغه تسلط پرې ونه لري. بېشکه زما رب په سمه لاره باندې دی. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. که تاسې مخ اړوئ نو واړوئ یعنې که نافرماني کوئ نو ویې کړئ. زه چې له کوم پیغام سره تاسې ته رالیږل شوی وم هغه مې تاسې ته رسولی دی. اوس به زما رب ستاسې په ځای بل قوم راپاڅوي او تاسې به هغه ته هیڅ زیان ونه شئ رسولی. په یقیني ډول زما رب په هر څه باندې څارونکی دی. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. بیا کله چې زموږ حکم راغی نو موږ په خپل رحمت سره هود او هغه خلک چې له هغه سره ایمان راوړی وژغورل او له یو سخت عذاب نه مو هغو ته نجات ورکړ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. دغه دی عادیان د خپل رب له آیاتونو څخه منکر شول. د هغه د پیغمبرانو خبره یې ونه منله او د حق د هر جابر دښمن پیروي وکړه. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. په پای کې په دې دنیا کې هم پر هغو باندې لعنت وغورځېده او د قیامت په ورځ هم واورئ عادیان په خپل رب کافران شول. واورئ لرې وغورځول شول عادیان د هود قوم
د الهي له رحمت څخه. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. او د سمودیانو لوري ته مونږ د هغو ورور صالح ولیږه. هغه وویل ای زما قومه د الله بندګي وکړئ، له هغه پرته ستاسې هیڅ کوم بل خدای نشته. هماغه ذات دی چې تاسې له ځمکې نه پیدا کړي یاست او دلته یې تاسې میشته کړي یئ، نو تاسې له هغه نه بښنه وغواړئ او د هغه لوري ته راوګرځئ. په باوري توګه زما رب نږدې دی او هغه د دعاګانو ځواب ویونکی دی. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. هغوی وویل ای صالح له دې نه مخکې ته په مونږ کې یو داسې سړی وي چې ډېرې هیلې در پورې تړلې وي. آیا ته غواړې مونږ د هغو معبودانو له عبادت نه منع کړې چې زموږ پلرونو نیکونو د هغوی عبادت کوو؟ نو د کومې کړنلارې په لوري چې مونږ ته بلنه راکوي د هغې په باب مونږ سخت په اشتباه کې یو چې مونږ یې په تشویش کې اچولي یو. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. صالح وویل ای قومه تاسې په دې خبره باندې څه فکر کړی دی چې که ما د خپل رب لوري یوه روښانه شاهدي درلودله او بیا هغه زه په خپل رحمت سره هم سرلوړی کړم، نو له دې نه وروسته به د الله له نیونې څخه څوک ما وژغوري که زه د هغه له حکم نه سر وغړوم؟ تاسې زما څه په درد خوړلی شئ پرته له دې نه چې ما نور هم په زیان کې وغورځوئ. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. او ای زما قومه وګورئ دا د الله اوښه ستاسې لپاره یوه نښانه ده. دا د خدای په ځمکه کې د څرېدو لپاره آزاده پرېږدئ. په دې باندې هیڅ تعرض مه کوئ، که نه نو څه زیات وخت به تیر نه شي چې پر تاسې باندې به د خدای عذاب راشي. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. خو هغوی اوښه ټپي او ووژله. په دې سره صالح هغوی ته خبرداری ورکړ چې اوس صرف 3 ورځې په خپلو کورونو کې نور واوسیږئ. دا داسې مې یاد دی چې دروغ به ثابت نشي. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. په پای کې چې کله زموږ د فیصلې وخت راغی نو موږ په خپل رحمت سره صالح او هغه کسان چې له هغه سره ایمان راوړی وژغورل او د هغې ورځې له رسوایي نه مو هغوی خوندي کړل. بېشکه همدا ستا رب په اصل کې زورور او برلاسی دی. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. پاتې شول هغه خلک چې هغوی ظلم کړی و نو یوې سختې زلزلې هغوی ونیول
او هغوی په خپلو سیمو کې داسې بې حسه او بې حرکته مړه وغورځېدل چې تا به ویل هغوی هلته له سره اوسېدلي نه وو. واورئ سمودیان په خپل رب کافر شول. واورئ سمودیان لرې وغورځول شول د الهي له رحمت څخه. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. او ګورئ ابراهیم ته زموږ په رښتې زیری ورکوونکي ورغلې وی ویل پر تا دې سلام وي. ابراهیم ځواب ورکړ پر تا دې هم سلام وي. بیا ډیر وخت تیر نشو چې ابراهیم د هغو د میلمستیا لپاره یو سور کړای شوی خوسی راوړ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. خو کله چې ولیدل چې د هغو لاسونه خوړو ته نه رسیږي نو د هغه ورباندې اشتباه راغله او په زړه کې ورڅخه ویره احساس کړه. هغه وویل مه ویرېږه موږ خو د لوط د قوم خواته لیږل شوي یو. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. د ابراهیم میرمن هم ولاړه وه. هغې د دې په اورېدو سره وخندل. بیا موږ هغې ته د اسحاق او له اسحاق نه وروسته د یعقوب زیری ورکړ. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. هغې وویل هی زما شامې ته اوس به زما اولاد وشي په داسې حال کې چې زه ډېره زړه شوې یم او دغه زما میړه هم زوړ شوی. دا خو ډېره حیرانوونکې خبره ده. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. پرښتو وویل د الله په حکم باندې حیرانیږي؟ ای د ابراهیم کورنۍ پر تاسې باندې خو د الله رحمت او د هغه برکتونه دي او په باوري ډول الله د ډېرې ستاینې وړ او د ستر شان څښتن دی. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. بیا کله چې د ابراهیم وارخطایي ایسته شوه او د اولاد په زیري د هغه زړه خوشحاله شو نو هغه د لوط د قوم په موضوع کې له موږ سره په شخړه لاس پورې کړ. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. په حقیقت کې ابراهیم د ډیر زغم او نرم زړه خاوند او په هر حال کې زموږ لوري ته رجوع کوله. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. په پای کې زموږ پرښتو هغه ته وویل ای ابراهیمه له هغه یعنې دغه کار نه لاس واخله. ستا د رب حکم شوی دی او اوس پر هغو خلکو باندې هغه عذاب راتلونکی دی چې د هیڅ چا په مخنیوي مخه نشي نیول کېدی. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. او کله چې زموږ پرښتې لوط ته ورغلې نو د هغو پر راتګ سره هغه ډیر ورخطا او زړه تنګی شو. وی ویل چې نن ډیره د غم ورځ ده. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون
ائتوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. د دغو میلمنو له راتګ سره سم د هغه د قوم خلک د هغه د کور خواته په منډه منډه ورغلل. له پخوانه هغوی له همدغسې بدکاریو سره عادت و. لوط هغو ته وویل ورونو زما دا لوڼې شته دوی ستاسې لپاره ډېرې پاکې دي. لږ له خدایه وویرېږئ زما د میلمنو په باب ما مه خجالت کوئ. آیا په تاسې کې هوښیار سړی نشته؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. هغو ځواب ورکړ تا ته خو معلومه ده چې ستا په لوڼو کې زموږ څه برخه نشته او ته په دې باندې هم پوهېږې چې موږ څه غواړو. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. لوط علیه السلام وویل کاشکې ما دومره زور درلودلی چې تاسې مې سم کړي وای یا کومه کلکه آسره یعنې تکیه ځای وای چې هغې ته مې پناه وروړی وای. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. په دې وخت کې پرښتو هغه ته وویل ای لوطه موږ ستا د رب لیږل شوي پرښتي یو. دا خلک به تا ته هیڅ ضرر ونشي رسولی. نو چې یو څه شپه پاتې شي د خپل کور غړي دې درسره واخله ووځه او ګوره له تاسې څخه دې هیڅوک شاته نه ګوري مګر ستا میرمن به ملګرتیا درسره ونه کړي ځکه چې پر هغې باندې هغه څه راتلونکي دي چې په دې خلکو باندې تېرېدونکي دي. د دوی د تباهۍ لپاره د سهار وخت ټاکل شوی دی. د سبا کېدو لا اوس څه ځنډېدل دي. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. بیا کله چې زموږ د فیصلې وخت را ورسید نو موږ هغه سیمه په بل مخ نسکوره کړه او پر هغې باندې مو د پخې شوې خټې د تیږو باران وراوه چې له هغو نه هر یوه تیږه ستا د رب په وړاندې په نښه شوې نومول شوې وه او له ظالمانو نه دا عذاب څه لرې نه دی. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.